डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। دا په چمن کې تقریبا 2 هفتې کېږي چې پیل شوې ده. 2 هفتې وړاندې یو کس راځي او په چمن کې د غوښو والا چې کساب دی و هغه ته درېږي او بیا غوښې اخلي. غوښې په موټر کې ایښودل کېږي او هغه کس بیا موټر بیایي بغیر پیسو. له دې وروسته بیا راځي د یو تیل والا څخه تیل همداسې موټر ته وراچوي او هغه وړي. له هغه وروسته بیا راځي څو ورځ 2 وروسته بیا داسې راځي چې د خلکو څخه سبزي چې کوم د کور ضرورت سامان دی هغه وړي او بیا هم دغسې بغیر پیسو ورکولو ځان تر بازار باسي او ځي. له هغه څخه بیا وروسته بیا د چمن چې کوم د بغره روډ ورته وایي بیا ځه تورې در توبې پورې تر هغه سیمې پورې چې دغه کومه لار ده په دغه لاره کې بیا 2 پمپو والا ته درېدلی دی او هلته یې تیل ورچولي او بیا هم داسې تللی دی. کیسه یوازې تر همدا کسه پورې محدوده نه شوله، بلکې پر هندسو چوک باندې یو بل کس راځي هم په موټر کې. هغه راولاړېږي چې دکاندار ته وایي چې تاسو په موټر کې غوړي او څه نسوار راکړي. موټر کې غوړي ایښودل کېږي، دته نسوار ورکول کېږي او بیا دی ځان له دغه صحنې څخه باسي. همداسې په بازار کې له یو بل دکاندار څخه 10 تنې ملایانې یو موټرسایکل والا راځي ورته وایي چې 10 تنې ملایانې راکړه. هغه ملایانې پر د موټرسایکل پر ټانکۍ باندې ږدي او بیا ځان په تیښته بریالی کوي. دا کیسه له څو ورځو راهیسې روانه ده، خو مشهوره تر ټولو هغه سپینې ټوډې والا کس دی. هر کس په دې باندې ځان پوهول غواړي چې دغه سپینې ټوډې والا څوک دی او سپینې ټوډې والا څوک. چمن دغه ټوډې والا کس څوک دی، خو له هغه څخه خبره بیا واوښتله د چمن او سپین بولدک ترمنځه د تېر سوي اغزنتار و هغې غاړې ته هم خبره واوښتل. هلته 3 نفره هم داسې وله چې له 2 دکاندارانو څخه یې دغسې شیان په ځغاسته باندې وړله، خو بیا د هغوی د نیولو وروسته هغوی دا اقرار وکړي چې موږ له خپلې مجبورۍ یا د نیستۍ له وجې څخه دا وکړله. زموږ په چمن کې دغه ټوډې والا خلک یې حاجي بولي، څوک وایي چې یا حاجي نه دی څنګه دی هغه په خپل ځای وي، خو داسې ښکاري چې سږ کال بارانونه سوي دي او تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي او دغه کار چې کېږي هم له دې عمله باندې کېږي. خلکو لره پکار دی چې راولاړ سي، که چیرې چاته شی ورکوي لومړی باید راولاړ سي له هغه کس څخه چې پیسې واخلي او بیا هغه شی ودوی ته ورکړي. هسې نه چې بیا هم له دې څخه د چا څخه چې 20 لیټره د چا څخه 10 لیټره د چا څخه 50 لیټره پورې تیل و موټر ته واچول سي او بیا هغه موټر دې ځغلی وي. نو خلکو لره پکار دی چې دغه وکړي. البته د حاجي په اړه باندې خلکو تر موږه پورې ځینې شیان رالیږلي دي چې د دغه حاجي دا پلانکی دی هغه دی هغه دی. موږ نسو کولی چې هغه له خلکو سره نشر کړو، البته دومره دی چې خلک باید په خپله احتیاط وکړي. ډېر